ډیر کسان له کتابونو د ډکې یوې داسې کوټې د درلودو ارمان کوي. که څه هم په وروستیو لسیزو کې په افغانستان کې د مطالعې کولو فرهنګ وده کړې، خو لا هم دغه فرهنګ په بشپړه توګه پر یو عام شوي او پوخ فرهنګ نه دی اوښتی. د مطالعې فرهنګ د ودې په دې جریان کې به څومره او کومې کټګورۍ کسان مطالعه کوي؟ په کابل ښار کې د کتاب پلورنځیو د معلوماتو له مخې د پوهنتون لیسانس دورې محصلان، د ښوونځي د زده کوونکو او دغه راز د ماسټرۍ او دکتورا کټګورۍ کسان بیا د لیسانس کټګورۍ کسانو په پرتله مطالعې ته زیاته لیوالتیا ښیي. که د مطالعې فرهنګ له دودیدو سره د کتاب لوستل زیاتیږي، نو ورسره باید د کتاب په پلورنځیو کې د کتاب اخیستونکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وي او پر کتاب دا سمبال کتابتونونه باید داسې ساړه نه وي. خو څه شوي چې د کتاب پلورنځیو دغه علمي ماحول خړ پړ شوی. د یو کتاب پلورنځي مسؤل مالان میډیا سره په خبرو کې دغه لاملونه داسې بیان کړي. د مطالعې په اړه که د اکاډمیک دغه وګورو، متاسفانه په دا یو څه وخت کې ځنډول شوي دي، تغیرات راغلي دي، ځینې محدودیتونه و دي، نجونو مکتب و د پوهنتون، نو دغه د مطالعې باندې تقریبا مستقیما اغېزه کړې ده. ځکه پخوا به محصلین هم راتلل، نجونې والکان به راتلل، کتابونه به یې اخیستل، مطالعه به کول. اوس د پوهنتونونو بسته کېدو سره یو څه د کتاب دغه انګېزه کمه شوې ده، نو په دې خاطر تر پخوا یو څه د مطالعې فرهنګ کمرنګی شوی ده. د ډیجیټلي یا آنلاین کتابونه چې دي، ځینې ویب سایټونه یې آنلاین خرڅوي، خو هغه متاسفانه افغان هغه څوک چې غواړي هغه هغو ته لاسرسی نه لري، ځکه هغه به جلا اکاونټ ولري، الکترونیکي سیستم دلته بانکي سیستم هغسې نه ده فعال لکه په نور نړۍ کې چې ته به هر څو کارت اخلي. نو هغه دې کتاب ته زړه وشي، هغه دی اخلي، هغه کریډیټ نه لري یا هغه بانک سیستم نه لري، دی بیرته مراجعه کوي هارد کاپي ته. او بل ځینې آنلاین کتابونه په بازار کې همدغسې وړیا ویشل کېږي په سوشل میډیا کې، خو کومې مطالعې چې په هارد کاپي کې لوستل کېږي یا خوند ځینې اخلي، هغه په سافټ کې نه ده. موږ تجربې لرو، زیاتره هغه کسان چې آنلاین کتابونه ګوري، هغه هلته 2 3 4 صفحې کتاب لوستی ده، بیرته یې موږ ته مراجعه کړې ده، ځکه دی هلته نه شوی لوستلی یا امکانات یې تر اخره نه ول یا کمپیوټر کې برق خلاصوی، دی هارد کاپي پسې ګرځېدلی او هغه یې پیدا کړی، هغه مطالعه کوي. په وروستیو کلونو کې د کتاب لوستونکو له لوري داسې نیوکې مطرح شوي چې ګواکې د نویو چاپ شویو کتابونو منځپانګه او محتوا بسیطه او یا هم ګټوره نه ده، او دا کار سبب شوی چې د کتابونو پلور کم او د مطالعې کولو انګیزه ټیټه کړي. خو کتاب پلورونکي بیا د دې نیوکې برعکس وایي چې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو پر محتوا او ګټور کتابونه پښتو او دري ته ژباړل شوي، او په خبره یې داسې نیمګړي څه نشته چې پر بنسټ د یې د کتابونو منځپانګې ته ګوته ونیول شي. په دې مورد په ډېر نه یم موافق، ځکه په پښتو کې کوم کتابونه دي یا دلته مطالعه کېږي، دغه له نیکه مرغه که هغه کوم کتابونه سره ژباړل شوي دي، هغه په نړۍ کې هغه بهترین کتابونه دي، د مشهورو لیکوالانو دي، حتی نوبل جایزې اخیستې دي، هغه پښتو شوي دي. داسې هم نه ده چې عام تام کتابونه ژباړل شوي هغه په لوستلو نه وارځي یا بل څه نه، حالانکې هغه کتابونه چې په نړۍ کې ډېر پلورل شوي، ډېر مطالعه شوي دي، هغه له نیک مرغه پښتو ته زیاتره یې ژباړل شوي دي. ځینې دا کتابونه یا دا ژباړې به وي چې هغه به د مسلک نه وي. مثال د یو کس عمومي ټولنپوهنه خوښېږي، دی طبعا د انجینري یا بل علمي کتاب دی نه خوښېږي، خو د ټولنپوهنې لپاره هغه بهترین کتاب ده. او چې زیات اوس خلک یو څه دغه لري ورسره، هغه پر د کتاب ژباړې زیاتره وخت ځینې کتابو کې یو څه مشکل لري، هغه یو ستونزه ده. خو ممکن بیا پښتو کې کوم کتابونه دي زیاتره محتوا ډېرې ښې دي. خو دلته بیا ځینې کسان د کتاب پر اخیستو او د کتاب پر لوستلو بوخت دي. دغه حالت په تیرو لسیزو کې په نسبي توګه د مطالعې فرهنګ د ودې ښکارندوی دی. په کتاب اخیستنې پسې راغلي دا کسان د مطالعې پر ګټو سربیره پر دې باور دي چې په معلوم زماني قید کې د څو کتابونو پیرل او لوستل یې د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته نوموړی کس د خپلو پیرل شویو کتابونو له برکته د یوې نسبتاً غني کتابخانې خاوند شي. د افغانستان کې د مطالعې فرهنګ چې دا 2 لسیزو کې دونه تغیرات راغلي دي او افغانستان کې دونه
بدبختۍ او جنګونه راغلي یو څه شال لیدلی دي. چون زنده که مثال زه دا ورکوم څو وخته مخکې یو دوه کمپنیان وې سرمایه ګزاري ته د افغانستان دپاره راغلی وې چې کاغذ تولید کړي هغه هم له تیږې نه. نو هرې کمپنۍ دلته چې چا سرمایه ګزاري کوله د نورو هیوادو ځان طرف ته تشویقول. دا خبره یې پکې وکړله چې په افغانستان کې د مطالعې دود او فرهنګ ډېر ضعیفه دی. نو یو کتاب زیات چاپ سي زر جلده چاپېږي، برعکس په نورو ایران کې او پاکستان کې دا په لکاو چاپېږي. نو دې نه دا معلومیږي چې په افغانستان کې دا د کتاب لوستل دا څه کم دي نظر د خپل همسایه هیوادو ته. خو که بیا وګورو د هغو نفوس بیرته زیات دی. الحمدلله دا په د اخري څه لسیزو کې ډېر تغیرات راغلي دي. ځوانان هم نارینه طبقه ښځینه ټول تعلیم ته یو ترجیح ورکوي. ولو که دا فی الاخري تحولاتو کې څه بندیزونه شته دي د دپاره خو هم رای حل شته د مطالعې شته د کتاب دود زیات دی. دلته بیلابیل کتابونه له یوه او بل جالب او زړه راښکونکي دي. ډیر کله هغه کسان چې دغه ټول کتابونه په یوه وار نشي پیرلی دلته د کتابتون په خورا ارامه فضا کې د خپلې خوښې کتاب پاڼې اړوي. دا د ښوونځي زده کوونکی دی او له ټولګي وروسته د ښوونځي درسونو د تکرارولو ترڅنګ کتابتون ته د مطالعې لپاره ورځي. دی باور ښیي چې مطالعه د ټولنې درک زیاتوي او د درک زیاتېدو په نتیجه کې لویې او وړې ستونزې خپله حلیږي. مطالعه تعریف په اول ځل کوم مطالعه چې دا هغه فعالیت دی چې د انسان د پوهې کچه لوړوي. نو مطالعه د دې لپاره کوو چې موږ اول خو زه امادګي وایم، امادګي وروسته په څنګ کې لږ کتابونه ورسره لولم د دې لپاره چې معلومات مو زیات شي. مطالعه کوو یوازې مطالعه نه، مطالعه او تعلیم ټول سره تړلي دي. مطالعه که څوک ونه کړي یا تعلیم ونه کړي هغه ټولنه شاته پاتېږي، هغه خلک شاته پاتېږي، هغه بیخي پرمختګ نشي کولی. زما غوښتنه له ټولو هېوادوالو دا ده چې زما همزولي له مانه غټان له مانه وړوکي هر څوک چې وي هغوی د تعلیم وکړي، مطالعه دې وکړي. دا دې نه وایي چې اوس مثلا یا کار نشته او وظیفه نشته، دا ستونزې دایمي نه وي. انشاءالله دا هر څه به حل شي. ستونزه یو وخت هم دایمي نشي کېدی. که چیرې یو څه وخت په هېواد کې امن راشي انشاءالله هر چا ته به وظیفه هر څه پیدا کېږي. دوی د تعلیم وکړي هر څه انشاءالله اسانه کېږي. د کتاب لوستنې او مطالعې په اړه عام باور دا دی چې مطالعه فکري او دماغي زیرمې له معلوماتو ډکوي او لوستونکی د همدې معلوماتو په رڼا کې د ژور فکر کولو او دغه راز په حوصلې سره د قضایو په اړه د معقولو پریکړو کولو جوګه کیږي. نو د همدې لپاره کتابتونونو ته ورتلونکي کسان ټینګار کوي چې حکومت او عام خلک دې د مطالعې فرهنګ په دودولو کې له یوه او بل چټک عمل وکړي.